السلام علیکم، زه یم سالار خان. تاسو اورئ انسان او علم. د قیامت لوی نښې د حضرت محمد علیه السلام نښې او نښانې. ابو داود مشکوطه په 400 مخکې دا حدیث شته چې حضرت محمد علیه السلام به صحیح دي او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په اولاده کې به وي او قد به یې لږ جګي، بدن به یې چست وي، رنګ به یې ښایسته وي او مخ به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ په شان وي او اخلاق به یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو په څیر وي. نوم به یې محمد وي، د پلار نوم به یې عبدالله او د مور نوم به یې امینه وي. په ژبه کې به یو څه ټکنی وي. د هغه د تنګي له امله به کله کله باران باندې لاس وي او علم به علم لادیني، یعنی په نړۍ کې د شته کتابونو څخه به پوهې ته اړتیا ونه لري. د بیت په وخت کې به عمر 40 کاله وي کله چې خلافت اعلان شي. د مدینې د مسلمانانو لښکرې به په مکه کې ستاسو په وړاندې را څرګند شي. د شام، عراق او یمن اولیاء او بزرګان به ستا تر سوري لاندې راشي او د عربي هیوادونو به بې شمېره خلک ستا د اسلامي پوځ سره یو ځای شي او هغه یوه خزانه چې په کعبه کې ښخ شوې ده چیرې تاج الکعبه نومیږي، دا خزانه به راوایستل شي او په مسلمانانو کې به وویشل شي. په ابو داود کې را روایت شوي دي چې د امام مهدي علیه السلام خزانه به راوایستل شي او د ویشلو خبر چې کله په اسلامي نړۍ کې خپور شي نو د خراسان نه به یو سړی د یو لوی لښکر سره د امام مهدي علیه السلام د مرستې لپاره راورسېږي. د دې لښکر لومړی کتاب د منصور نامه یو سړي تر قومندې لاندې وي او دا لښکر به په لاره کې ډېر عیسایان او بتپرستان له منځه یوسي. د سادات قتل د امام مهدي پر تله. تر دې وړاندې د سادات د قتل په نوم د یو کس یادونه شوې وه چې د ابو سفیان له اولادیانو به یو ظالم سادات ووژني او د هغه امر به په شام او مصر کې ترسره کېږي. هغه کس به د اهل بیتو دښمن وي او د هغه وړو حکوم به بنو کلب وي. دا کس به د امام مهدي علیه السلام د مقابلې لپاره یو لښکر ولېږي. کله چې دا لښکر د مدینې په منځ کې یو میدان ته راښکته شي نو د غره په لمن کې به ودرېږي. نو په هغه ځای کې به د دوی د لښکر ټوله ښه او بد عقیده په ځمکه کې ننوځي، یعنی په ځمکه کې به ډوب سي، ولې چې دا خلک به د حق په وړاندې راشي او د باطل ملاتړ به وکړي. له همدې امله به د دوی د ایمان سالمیت هم د دوی لپاره هیڅ ګټه ونه کړي او ټوله به ډوب شي. د قیامت ورځ به د هر چا برخه د هغه د ایمان او عمل په مطابق وي، خو له هغه لښکر نه به یوازې 2 کسان پاتې شي چې یو به حضرت امام مهدي علیه السلام ته د دې پیښې په اړه خبر ورکړي او بل به اسپاني ته د دې پیښې په اړه خبر ورسوي. د صلیب د پادریانو اتحاد. د حضرت امام مهدي علیه السلام لپاره د عربي لښکرو د ملاتړ په اورېدو سره عیسایان به هم له 400 خواوو نه د لښکرو راټولولو هڅه وکړي او خپل او د روم د هیوادونو به د ډېر پوځ سره د امام مهدي علیه السلام په ضد د مبارزې کولو لپاره په شام کې راټول شي او د هر بیرغ لاندې به 12,000 پوځیان وي. حضرت امام مهدي علیه السلام به د مکې نه روان شي او مدینې منورې ته به ورسیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت کولو وروسته به د شام په لور روان شي. د امام مهدي علیه السلام جهاد د دمشق په شاوخوا کې به د عیسایانو له لښکر سره مخامخ شي. په هغه وخت کې به د امام مهدي علیه السلام لښکر 3 ډلې شي. یوه ډله به د عیسایانو له ویرې وتښتي. الله تعالی به هغه ډله هیڅکله ونه بخي ځکه چې هغوی به د جهاد له ډګر نه د تښتېدلو لویه ګناه کړې وي. په 2مه ډله کې به پاتې بختور کسان شهیدان شي او د بدریاول د شهیدانو مقام به ترلاسه کړي او 3مه ډله به د عیسایانو په مقابل کې ولاړه تر هغه چې دوی فتح کړي او د تل لپاره د ګمراهۍ او بدې پایلې له اندېښنې نه ځان خلاص کړي. لکه مسلمان جنګیالیو ته به د ایمان سره د مرګ زیری ورکړل شي. دا به دوی ته د خبرې په خاطر د ځاني او مالی قربانیو اجر وي. 2مه ورځ به بیا جګړه پیل شي. حضرت امام مهدي علیه السلام به په 2مه ورځ هم د عیسایانو په مقابل کې راووځي. په هغه ورځ به مسلمانان پرته له بریا یا د مرګه د جګړې نه راشاته نه شي. مسلم 302 وي. بیا به دا ټول مجاهدین د شهادت جام وڅښي. حضرت امام مهدي علیه السلام به د پاتې یو څو کسانو سره په لښکرګاه کې د جهاد لپاره چمتووالی ونیسي. د اسلام او صلیب 3مه جګړه. په 3مه ورځ به له یوې لویې ډلې سره د مرګ یافتې په واده د جګړې ډګر ته راشي. ستا ملګري به په ډېر زړورتیا سره د عیسایانو پر ضد جهاد وکړي او د شهادت ارمان به یې پوره شي. د ماښام خواته به حضرت امام مهدي علیه السلام د پاتې شوي لیک ډلې سره بېرته راستون شي. 4مه جګړه او د اسلام بریا. 4مه ورځ بیا د مجاهدینو یو غټه ډله د مرګ یا بریا قسم وخوري او بیا به شهیدان شي. حضرت امام مهدي علیه السلام به له وړې ډلې سره بېرته راستون شي. بیا به ورځ حضرت امام مهدي علیه السلام یو وړوکی ساتونکی لښکر د ځان سره کې
او د دښمن سره به جګړه پیل کړي. په هغه ورځ الله تعالی مسلمانانو ته ښکاره فتح ورکړي. عیسایانو ته به دونه مرګ ژوبله واوړي چې دا پاتې عیسایان به د واکمنۍ فکر هم له لاسه ورکړي او در په دره ذلیله او رسوا به له میدانه وتښتي. مسلمانان به د هغې تعقیب وکړي او ډېر عیسایان به دوزخ ته ولېږي. د دې فتحې په ورځ به حضرت امام مهدي علیه السلام مجاهدینو ته ډېر انعامونه ورکړي. خو د الله تعالی محبت او د جنت مینه به د دغو جنګیالیو په زړو کې دومره غالبه وي چې دوی به په هغه مال او دولت باندې هیڅ خوشحاله نه شي. او د دوی د نه خوشحاله کېدلو دویم دلیل به دا وي چې د دې جګړې له امله به ډېرې کورنۍ او قبیلې داسې وي چې یوازې 1% سړي به کې پاتې. د اسلام راوستل او د قسطنطنیه فتح له هغه وروسته به حضرت امام مهدي علیه السلام د اسلامي ښارونو په ترتیب او د خلکو د دندو او حقونو په پوره کولو کې بوخت شي او د دغه هدف پوره کولو لپاره به خپل پوځیان شاوخوا وغځوي. د دې عملیاتو په بشپړېدو سره به د قسطنطنیه د فتحې لپاره روان شي. صحیح مسلم 309 مخکې راغلی چې د بحرین سمندر غاړې ته په رسېدو سره د بنو اسحاق قبیلې 80,000 زړور کسان به په کښتیو کې سپاره کړي او امر به ورکړي چې استنبول آزاد کړي. کله چې دا مجاهدین د ښار دیوالو ته نږدې ورسېږي او نعره تکبیر الله اکبر غږ پورته کړي نو د دې دیوالونه به د خدای د نوم له ویرې ونړېږي او هغه باغیان به ووژني او په هېواد کې بادل او اسلام راولي. دیوالونه به د الله د ویرې څنګه ولېږي، یعنې هغې به دیوال د مجاهدینو له بریدونو نه په هېڅ ډول ونه ساتي او دا رقم به قسطنطنیه فتح کړي. د دجال په اړه به خبرونه ترلاسه شي. حضرت امام مهدي علیه السلام سره له لومړني بیت نه ونیسئ تر اوسه پورې به 2 کاله تېر شوي. صحیح مسلم 302. امام مهدي علیه السلام به د هېواد په اداره کولو کې بوخت وي او دا خبر به ورسېږي چې دجال په مسلمانانو باندې بد حال جوړ کړی. د دې خبرې په اورېدو سره به حضرت امام مهدي علیه السلام د شام په لور روان شي. خو له تلو نه مخکې به د دې خبرې تایید وکړي او د دجال د راوتلو خبر د تایید لپاره به یو پلوی واستوي. دا پلویان به د 5 یا 9 سواریانو پورې وي. د هغه سواریانو په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې زه د هغې مور او پلار او هنې د قبایلو نومونه لا پېژنم او د هغې د اسو رنګ لا پېژنم. او د دې پلوي کسانو په اړه یې وفرمایل چې هغه به په هغه وخت کې د ځمکې په سر باندې غوره خلک وي. له څېړنو وروسته چې کله دا خبر غلط ثابت شي نو دوی به بیړه پرېږدي او یو ځل به بیا د هېواد او ملت په چارو کې بوخت شي. اوس به لږ وخت تېر شوی وي چې دجال به ښکاره شي.